السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موږ وویل چې اړیکې په کوم بنیاد سره ټینګي؟ یو خو د وینې اړیکې، ځینې د دوستۍ اړیکې، دغه رقم د خسرګنۍ اړیکې، او بیا موږ وویل دیني اړیکې یا دغه رقم هم قومي اړیکې. دغه رقم مثال تاسې د یو بل سره وینئ، ملاقات کوئ او یو بل ته ځان معرفي کوئ، او بیا ځینې پوښتئ چې ته د کوم ځایه یې، او بیا که تاسې ورته ووایئ چې زه د فلاني ځایه یم او دی هم هغه ځای یاد کړي، او بیا دغه رقم بیا هغه درته وایي چې فلانی پیژنې؟ ته ورته وایي هو پیژندم یې. نو په دغه رقم په قومي ډول دا ستاسې دوست سو، ستاسې اشنا جوړ سو، نو دغه رقم نسل بنیاد جوړیږي. دغه قوم او شهر چې دی دا بنیاد جوړیږي. د څه شي بنیاد؟ د اړیکې. خو په دې ټولو کې چې تر ټولو ټینګه اړیکه ده هغه په څه بنیاد ده؟ د دین په بنیاد. دا ولې د نورو په نسبت ټینګه ده؟ دا ولې؟ د دې وجه څه ده؟ ځکه چې د دین په بنیاد چې څه اړیکه ده هغه هیڅ وخت او په هیڅ نقطې کې نه سره ختمیږي. یعنی که په حقیقي ډول د دین په بنیاد یې صحیح دی، که د غیرت او د غرور خبرې هغه نه پیشکې شمارېږي، او داسې اړیکه یوازې په دنیا کې نه بلکې په آخرت کې هم ګټه رسوي. آیا دا صحیح خبره ده چې انسان یو اړیکې ته د دین نوم ورکړي او بیا چې هر څه په شي کې زړه وغواړي هغه پیشکې وکړي؟ داسې خو نه ده. دا یو جلا مسله ده. خو که چا په رښتیني زړه سره د الله او د هغه د رسول په خاطر د یو چا سره اړیکه ټینګه کړه د دیني او دوستي چې د هغې ډېر اجر او ثواب هم بیان شوی دی، نو بیا په دې صورت کې د دې فایده یوازې په دنیا کې نه بلکې په آخرت کې به هم یې. داسې اړیکه، داسې دوستي او داسې رابطه هیڅ وخت نه ختمیږي، نه ختمېدونکې ده، حتی تر دې چې که څوک مړ هم سي. د هغه رقم د وینې اړیکې چې دي تاسې هیڅ وخت د ځانه نسي پرې کولی. صحیح دی، تاسې به خوابدي سي، تاسې به لیرې ولاړ سئ، خو ته چې د چا زوی یې، ته چې د چا لور یې، دا د هېرېدو خبره نه ده. خو صحیح دی، لکه په دنیا کې داسې نفر لکه ابراهیم علیه السلام او د هغه پلار چې په یوه دین نه یې، نو د قیامت په ورځ به څه وسي؟ اړیکه به نه ټینګېږي، اړیکه به ټینګه نسي پاته، بلکې د وینې اړیکې، د نسب اړیکې، هغه ورځ به داسې اړیکې هم د یو بل څخه جلا کېږي، لرې کېږي به د یو بل څخه. دغه رقم بیا هم قومه، هم جامه، هم زبانه خلک د دې ټولو بنیاد که دین نه دا ټول سره ختمیږي. نو اوس دا ټولې اړیکې چې یوازې مقصد یې د دنیا یې او په دنیوي مقاصدو باندې ولاړ یې، نو که انسان یو مقصد او مطلب ولري دغه اړیکې به ټینګې یې. خو کله چې مطلب ختم سي، مقصد ختم سي، اړیکه هم ختمیږي. که د چا دوستي د دنیوي مطلب یې، د دنیا د غرض لپاره یې، نو بیا څه کېږي؟ که دوست د دوست په درد ونه خوري نو بیا څه کېږي؟ آیا دا دوستي ټینګه پاتې کېږي یا خپله به ختمه سي؟ دغه رقم نورې اړیکې هم، او دا ټولې اړیکې چې دي دا د انسان ضرورت دی، او د ضرورت په خاطر انسانان د اړیکې سره ساتي. د مثال په ډول دا وینې اړیکې چې دي دا ته هم انسان ضرورت لري، یعنی یو بل سره انسان انس پیدا کوي. دغه رقم یو احساسي او جذباتي ضرورت دغو ته لري. خاندان چې دی چاته پناه ورکوي، په ډېر سخت او غمزده وخت کې د چا په درد خوري. دغه رقم په قوم او ملت کې هم که په دا ملت کې یو نفر ته تاوان ورسېږي، نو دا نور قوم چې هم دی په وقتي ډول د دغه نفر په درد خوري. د دنیاوي اعتباره هرې اړیکې چې ټینګې هغه د مفاد او مطلب په بنیاد ولاړې یې، او تر هغه پورې چې مطلب او مفاد یې هغه اړیکې خو ټینګې یې، او چې هغه ختم سو نو اړیکې هم ختمیږي یا دا چې کمزوري کېږي. حال دا که د وینې رشتې هم یې. د دین اړیکه په دې ټولو کې جلا ده. هغه د کومې دنیوي فایدې پر بنیاد نه یې ولاړه، هغه یوازې د الله لپاره یې، او د هغې څه چې څه نتیجه، مقصد او مطلب یې هغه یوازې د الله د رضا کسب کول یې. که څه هم په دنیا کې چاته فایده ورسېږي که ونه رسېږي، یعنی که څه هم دا اړیکه ټینګه یې، خو د دې سره سره د دې ساتل، د دې اړیکې خپلول او دې ته ادامه ورکول دا ډېره سخته ده.
او نور اړیکې که څه هم په ظاهر ټینګ او دننه داسې سست یا خراب خو بیا هم انسانان کوشش کوي چې هغه یو رقم سره وساتي د وختي فایدو په خاطر چې وای دا مې بیا په درد خوري. ځکه چې د دنیا کې چې څه مطلب او مقصد نه نو انسان د دې دنیا د مقصد له خاطر د یو بل سره ټینګ د یو بل سره اړیکې وابسته ځکه چې هغه پوهیږي که زه خپل د کورنۍ خاندان قوم د دې ټولو څخه لیرې سمه نو بیا به څه کېږي زما فایده به ختمه سي د دوی څخه به بیا ماته څه فایده نه رارسېږي. د هغه رقم تاسو به لیدلي چې ډېر خلک د یو بل دښمنان خو بیا هم د څه کاروباري فایدې له خاطره د یو بل سره نږدې اوسېږي سره ملاقاتونه سره کوي. د دین اړیکه د دین تعلق چې په هغې کې د دنیاوي او وختي څه فایده په نظر نه راځي نو په عام ډول په هغې کې دا کشش او د اړیکې د ټینګوالي دا کم معلومیږي. خو صحیح دی هغونه چې د الله سره محبت او د دین سره د محبت نو بیا خامخا بې له دې چې ته کوشش لا وکړې د داسې خلکو سره ستا محبت پیدا کېږي. دا په اصل کې هغه خلک تاسې ځان ته راکشوي. خو دلته یو بل غټ مشکل هم سته چې شیطان په دغه اړیکو کې د خلل اچولو لپاره او په دې کې د فاصله اچولو لپاره همیشه بیدار او حاضر ان الشیطان ینزع بینکم هغه په زړونو کې خامخا همیشه وسوسې اچوي او د یو بل په برابر بدګمانیانې پیدا کوي او د دونه ثوابو سره سره بعضې وخت د دین په نوم راټولېدونکي خلک د یو بل مخالف جوړېږي. که یو څوک دا غواړي چې په دین په نامه چې جوړې اړیکې دي په هغې کې د هغه ثوابونه درته ورکول سي چې الله هغه ته ورکړي دي په یاد ستاسې یعنی د قیامت په ورځ به داسې خلک د نور په منبرونو باندې انبیا او شهدا به پر دوی باندې رش کوي چې دا څوک دي چې دوی ته دونه افتخار ورکول سوی دی. ولې؟ ځکه چې دوی د دنیا د ټولې فایدې پرېښولې او یوازې د الله دوستي خپل کړه او پر هر حال یې دا دوستي کلکه وساتله. نو په دغه خاطر د الله دوستانو ته نن ورځ داسې افتخار وربخښل سوی دی. نو د دې اړیکو احترام او د اړیکې ټینګې ساتل او بیا د شیطان د شر او وسوسو څخه لیرې ساتل دا ډېر ضروري دی. او بیا د دې لپاره دلته ډېرې داسې خبرې بیان سوي دي چې انسان دې د دې اړیکې احترام او عزت وکړي او ټینګې دې وساتي. تر ټولو اوله خبره انما المؤمنون اخوه او بیا د یو بل لپاره دعا راښودول سوې ده. ګورئ په قرآن پاک کې داسې ډېر دعاګانې نسته خو بیا هم که څه هم په حساب کې کمې دي خو بیا هم دا څونه مهمه دعا ده. ګورئ دې خبرې ته څنګه اهمیت ورکړی دی چې د دې په وجه دعا موږ ته را زده کړې ده. داسې دعا یې راښولې ده ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان چې یعنی د ایمان او دین په بنیاد چې کومه اړیکه ټینګه ده یا الله د هغې لپاره زموږ په زړونو کې لرېوالی مه راوله او بیا د دې اړیکې د ټینګه ساتلو لپاره ښه رویه او طرز عمل راښول سوی دی چې د یو بل لپاره د انسان څنګه یې د هندارې رقم دی د یو بل لپاره د خیرخواه یې او هنداره انسان ته د هغه شکل ورښوي. اوس تاسو وایئ دا هنداره موږ ته فایده رسانه ده که نه ده؟ موږ ته څنګه فایده را رسوي؟ د یو ګړي لپاره تاسې فکر وکړئ چې ستاسې په کور کې یوه دانه هنداره هم نه نو څه به وسي؟ فکر وکړئ ګورئ څه به وسي؟ بعضې وخت داسې پیښیږي نه تاسې سفر کوئ یا ځای روان یاست او تاسې هنداره هیره سوي نو څنګه مشکل پیښیږي نه؟ د یو ګړي لپاره فکر وکړئ چې زموږ په ژوند کې هنداره نه وي نو زموږ شکلونه به څنګه وای؟ دغسې نه ده؟ یعنې ګورئ دا هنداره څونه موږ ته فایدې را رسوي. یو چا ویلي چې وایي ما خپل مور ته وویله چې مورې زه څنګه ښکارمه؟ وایي مور مې راته وویل چې هندارې ته وګوره هغه تا ته هغه در ښکاره کوي چې ته یې. یعنې د هغه رقم که موږ هندارې ته نه یې کتلې خامخا زموږ دا تشویش یې چې داسې نه چې په مخ پسې مې څه مښتي او بس په ځان باندې اخته یو په دغه رقم په تشویش کې لویږو نه. دغه رقم هنداره زموږ ته شخصي پرمختګ لپاره زموږ سره ډېره کومکي ده. موږ په ښایست کې زموږ سره کومک کوي. یعنې په هغه رقم چې هنداره تاسې ته ستاسې ځان در ښکاره کوي تاسې ځان نه وینئ
یعنی داسې نه چې یوازې مخ، بلکې تاسې د خپل بدن هم په هغه رقم نه وینئ لکه هندارې چې تاسې ته درښکاره کوي. نو که تاسې خپل په سترګو ورته وګورئ بل رقم معلومیږي، خو که تاسې د هندارې ورته وګورئ دا بل رقم معلومیږي. بعضې وخت انسان خپل په خیال، خپل په سوچ او فکر کې ځان ورته بل شی معلومیږي، خو بیا بل څوک هغه ته د ژوند بل طرف ورښکاره کوي. دا هغه رقم چا ویلي دي یو پروګرام راځي چې په هغې کې خلکو ته ورښکاره کوي چې تاسې څنګه معلومیږي. نو بیا وایي دوی دا خلک په داسې کوټه یا خونې کې اچوي چې څلور خواته یې هندارې یې، یعنی مخ ته، شاته، څنګ ته، بل څنګ ته. نو دا هغه رقم که یو انسان د بل انسان لپاره هنداره وای نو تاسې فکر وکړئ دا به څونه کومکي وای. د هنداره بغیر ژوند نیمه دی. دا هغه رقم هنداره چې دا زموږ کومکي ده، زموږ بل طرف دی. یعنی ګوري کله چې موږ هندارې ته ګورو موږ فکر کوو دا زه یمه، ګوري په دغه دیوال باندې زه ولاړه یم. په اصل کې انسان ځان ته ګوري، خو موږ کله په هندارې کې ځان سم لیدای سو هغه وخت چې دا هنداره شفافه وي، ښه پاک او صفا وي. خو که دا خیرنه وي، داغونه ورباندې یا دا چې هغه کې چاکونه یا څه نورې خرابیانې پیدا سوي نو بیا هغه موږ سم نه ښکاره کوي. نو د هغه رقم که د دوو نفرو د اړیکو په منځ کې صفایي نه وي، پاکي نه وي، داسې اړیکې کې هم یو بل ته انسانان اصلي د دوی چهره نه ورښکاره کوي. دا هغه رقم چا ویلي دي وایي چې په تجارت کې د هندارې ډېر استعمال دی. هندارې هر ځای مشتول سوي دي چې وایي که هر شی پیښ سو ښکاره سي. دا هغه رقم کیمرې لګول سوي دي. د دې څخه تاسې اندازه لګوی سي که د انسان دوست او همراه نه وای، یا دا چې داسې انسان وای چې د هغه غلطي ورښودونکی نه وای، نو داسې انسان بیا هیڅ وخت نسي ښایسته کیدی. د هندارې مخ ته ځان تیارول، کالي منظمول، ځان ښایسته کول او بیا هندارې ته کتل او ځان اصلاح کول. خو که ته په خیالي انداز سره کار وکړې بې له دې چې هندارې ته وګورې، ځان سم کې، مخ سم کې، نو د دې دواړو خبره خو جلا ده. نو د دې لپاره مخلص دوست، حقیقي دوست، رښتینی دوست او د چا په زړه کې چې د الله ویره یې چې نه مبالغه آرایي کوي او نه موږ ته درواغ وایي او نه موږ ته فریب راکوي، نو داسې دوستان په حقیقت کې د الله نعمت یې او د انسان د اصلاح لپاره ضروري هم یې. په هغه باندې خو د چا باور او اعتماد هم یې نه. دا هغه رقم چا ویل دی وایي که موږ ته هنداره زموږ غلطي ووایي نو پر موږ باندې بده نه لګېږي، خو که چا راته وویل په موږ باندې ښه تاثیر نه کوي. نو خبره دا ده که ته په چا باندې باور هم وکړې نو د هغه خبره هم پر تا بده نه لګېږي، ځکه چې ته بیا پوهېږې چې دا نفر ما ته فریب نه راکوي، زما بد نه غواړي، زه چې څنګه یم هغسې وایي. او د هغه رقم د اړیکو بنیاد چې دی اعتماد دی، باور دی. او که تاسې په چا باندې اعتماد ولرئ نو د هغه هره خبره تاسې ته مثبته معلومیږي، خو که باور نه نو بیا د دوی خبره که تاسې هر څنګه غواړئ هغه رقم یې اخلي. د هغه صحیح خبره تاسې ته چپه معلومیږي. دلته چا ویلي وای اول چې چا به زما په باره کې ما ته یو شی وویل په ما به بدې لګېدلې، ما ته بیا خوند نه راکوي، خو بعده کلار زه عادت سوم او زه خپله ځینې پوښتم چې یو شی راباندې سوي دی دا څنګه دی، دا څنګه وکړم. نو که موږ د هندارې مخ ته یو هغه موږ ته راښکاره کوي چې ته څنګه یې. او که موږ د هندارې څخه لیرې سو نو موږ ته څه نه معلومیږي. د دې مطلب څه دی چې یعنې که موږ د چا مخ ته ځان حاضروو، د هغه مخ ته درېږو، نو هغه وخت دی چې څوک موږ ته څه ویلی سي. خو که موږ ځان حاضر نه کړو، ورته ونه ګورو، نو هغه موږ ته نه وایي. او د هغه رقم ګورئ تاسې دا په یو بل رقم هم اخیستی سي. د هغه رقم ګورئ کله چې موږ هندارې ته ګورو چې زما خبره په ده باندې ښه ولګېدله، بده په ولګېدله، یا دا چې څه چې زه کوم آیا دا صحیح کار دی که غلط، نو دا هم په اصل کې چې دی یو هنداره ده. اوس وګورئ که هر څونه پیشرفته قومونه دي هغوی د سالم انتقاد قبلوي، په ځان کې راولي، هغه په اصل کې تشویقوي. او که یوازې څوک د یو چا تعریفونه کوي نو په هغې کې شک کوي چې ګوره کوم کیسه خو روانه ده، نو په دغه کې د طریقې
راز دی او بیا بل ته د بل د غلطي په بیانولو کې په اصل کې د ترقی نیت یې خو که هغه په صحیح طریقه سره بیان سي. اوس مثال تاسو وګورئ یو انسان دی د عمر غلطیانې کوي خو څوک نشته چې هغه ته ووایي هغه سراسر غلطیانې کوي. نو که څوک دته ونه وایي آیا د ترقي کېدی سي د ذهني ترقي کېدی سي د پیشرفت کېدی سي یا. اوس مثال شاګرد او استاد دی. اوس مثال که شاګرد غلطیانې کوي او استاد نور ته وایي نو بیا به څه وسي خو که استاد ورته وایي اصلاح یې وکړي بیا به یې نتیجه څه سي. نو آیا دا دوې خبرې یوه خبره ده؟ نو دا هغه رقم ویل سوي دي چې یوازې د یو بل احادیث مه اورئ بلکې د یو بل اصلاح هم کوي او د اصلاح طریقه مو باید زده یې چې ګوره کوم ځای کې دې غلطي وکړله خو که کوم انسان غلطي هم وکړي او بیا هم نه غواړي چې خپله غلطي قبوله کړي او که غلطي قبوله هم کړي خو بیا هم خپل په خبرې باندې ولاړ یې او کوم غلط کار چې کوي هغه ته صحیح وایي نو د دې نقصان څه دی؟ آیا د دې څه نقصان دی؟ مثال تاسې د ترجمه اورېدلو مثال وګورئ. مثال تاسې چاته ترجمه تېروئ او بیا څوک ستاسې غلطي ونیسي او کله چې غلطي ونیوله نو پر تاسو خو ډېره ښه نه تمامېږي پر زړه مو درنه کېږي چې وایي زما خو زده وه زما څخه ولې غلطه سوه یا زما ولې هیره سوه یا که هر بل دلیل یې. خو که تاسې دا کتلي چې هره غلطي چې کېږي یا دا چې مثال په امتحان کې کله چې غلطي وسي او بیا څوک هغه غلطي ستاسې سمه کړي نو بیا ستاسې هغه غلطي بیا تکراریږي د ټول ژوند لپاره ستاسې دغه مشکل حلیږي خو چاته وخت نه ورکول چې یا دا زما په ما باندې ډېره درنه تمامېږي یا دا چې زه نه قبلومه نو بیا څه کېږي تاسې به د هغې غلطي سره ژوند کوئ. نو د هغه رقم په اړیکې کې هم خرابوالی هم راځي مشکلات هم راځي یعنی په هر ځای کې چې انسانان یو ځای ژوند کوي مشکلات خامخا پیښیږي خو زموږ دین موږ ته څه راښوولي دي چې انسانان د مشکلاتو څخه د تښتېدو په ځای او دا چې ځان ورڅخه پټ کړي باید د هغو غلطیانو سره مخامخ سي. نو کوم مؤمن بهتره دی؟ هغه چې د خلکو تکلیفونو سره سره د هغو سره ملاقاتونه کوي یا دا چې د خلکو د تکلیفونو په وجه د هغو سره اړیکې پرېږدي چې ما ته فلاني داسې وویل زه نه غواړم د هغه چهره ووینم نو بیا څه کېږي انسان لیرې کېږي او په یوه کونج کې پاته کېږي او ځان په آخر کې په یو قفس کې بندوي او د فایدې په ځای ورته تاوان رسوي. نو انسان باید زړه غټ او بیا دغه رقم لکه مخکې چې ما وویل چې په اړیکو کې خرابي راتلل دا یو فطري عمل دی خو خرابي جاري ساتل او دا چې اوږدول یې او بیا مخ ورته نه راګرځول دا ډېر خراب عمل دی. د هغې لپاره څه حکم دی؟ د 3 ورځې څخه ډېر باید خپل د مؤمن ورور او خور څخه خفه نه سي. ګورئ په هغه حدیث کې چې موږ مخکې ورځ ذکر کړی په هغه کې څه راغلي وه لا یحلو حلال نه دی جواز نه لري. سمه خبره نه ده چې څوک دی د 3 ورځو څخه ډېر د خپل مسلمان ورور څخه خفه یې ځینې لیرې او بیا مخکې نور وضاحت هم سوی دی چې باید دوی د یو بل سره مخامخ سي او د یو بل څخه مخونه واړوي او د الله په نزد په دوی دواړو کې ډېر ښه هغه دی چې په سلام کې آغاز ابتدا وکړي چې یعنې دا خپل ټول غرور پرېږدي او سوله وکړي او د دې دوستي او سولې فایده بیا څه شته په مخکې حدیث کې بیان سوی دی. سیدنا ابو دردا رضی الله عنه څخه روایت دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه آیا تاسې خبر کم د داسې خبرې څخه چې بهتره دی د روژې لمونځ او صدقې څخه؟ هغوی وویل ولې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو هغه صلی الله علیه وسلم وویل د یو بل په منځ کې صلح کول او د یو بل د منځ فساد ختمول. یعنی ګورئ دا څونه غټه نیکي ده ثواب یې د صدقې د لمانځه او روژې څخه ډېر دی. نو دلته سوال پیدا کېږي چې یو بل سره د صلح کولو څونه غټ ثواب ولیدئ چې د صدقې لمانځه او روژې څخه لا ثواب ډېر دی. اوله خبره دا ده چې روژه نیول دا یو ذاتي عبادت دی په خپله انسان پورې اړه لري او چا ته تاوان نه رسېږي. انسان که وغواړي هر وخت چې وغواړي روژه نیوی سي. لمونځ هم د هغه رقم ذاتي عمل دی او په اصل کې یو رقم د ذات ته فایده ورسوي. که تاسې لمونځ کوئ ویې کوئ که ونه کوئ بل ته تاوان نه رسېږي. هغه رقم صدقه که تاسې چا ته ورنه کوئ په اصل کې تاسې د هغوی حق د پښو لاندې کوئ خو بیا په اصل کې تاسو غټ نقصان د چا کوئ
د ځان. خو کله چې تاسې د بل چا سره خبرې نه کوئ، تاسې اړیکې سمې نه یې، نو د هغې نقصان یوازې تاسې ته نه بلکې بل چا ته هم رسېږي. او بعضې وخت د دې تاوان یوازې 2 نفرو ته نه رسېږي بلکې د هغوی خاندان او په هغو پسې چې هر څوک تړلی هغو ته هم رسېږي، د هغوی دوستانو ته، د هغوی نسل ته، او حتی بعض وخت داسې بیخي چې په دې کې نسلونه سره خرابېږي. د هغه رقم مثال مور و پلار د یو بل په منځونو کې جنګونه کوي، نو دې تاوان دغه مور و پلار ته نه رسېږي لکه دغه اولادو ته چې رسېږي. ګورئ اولادونه د دې څخه څه زده کوي او باید په دې باندې موږ پوه سو چې دین چې دی په عمل سره ورزده کېږي. د هغې لپاره باید یو الګو وي، هغه یوازې په زباني خبرو او په لیکچرونو او کتابو سره نشي زده کېدای، هغه په عملي رویو کې معلومیږي. اولادونه چې مور و پلار ګوري چې دا هر څه کوي د هغو څه یې زده کوي. د هغه رقم که مور و پلار یو وار ورته وایي چې مه کوه نو نه کوي. د هغه رقم د اولادونه که تاسې لیدلي یې څنګه خپل مور و پلار ته سوي کې خبرې یې کې تګ یې کې هر رقم ناسته ولاړې یې، دا خو دوی ته چا نه دي ورښولي. آیا مور و پلار دوی ته د کښېنستا لیکچر امر کوي؟ بلکې بعضې وخت د ځینو شیانو څخه دوی منع کوي هم، خو بیا یې هم دوی کوي ځکه چې دوی یو ځای دا شیان لیدلي دي، دوی یې ویني او زده کوي. خو کله چې مور و پلار د یو بل په منځ کې خبرې نه کوي، د یو بل څخه خفه او خوابدي دي، یا دا چې که خبرې هم کوي په خفګان، په چیغه او په نارو سره خبرې کوي، نو دا په اصل کې په چا باندې اثر کوي؟ په اولادو باندې. بې له دې چې د چا فکر لایي داسې شیان زده کوي چې انسان فکر لا نه وي چې وایي تا دا شیان زده کړله. نو په دغه خاطر دی چې د اولادونه د مور و پلار لپاره یا ښه یا بد صدقې جاریه جوړېږي او چې غټان سي هغه رقم کارونه کوي، په دغه رقم بیا نسلونه خرابېږي. نو د دې مسؤل څوک دی؟ زموږ غرور. نو دا په اصل کې ډېر خطرناکه شی دی. او بیا تاسې وګورئ روژه، لمونځ او صدقه، که انسان یې هر څونه وکړي د نیکي غرونه ځان ته جوړ کړي، هره ورځ روژې نیسي، دغه رقم لمونځونه هم ډېر کوي، نفلونه وایي، صدقې او خیراتونه کوي، نو د چی شي څخه نیکیانې ضایع کېږي، د غیبت څخه نیکیانې ضایع کېږي، په چا باندې په تهمت سره تړلو سره نیکي نه ضایع کېږي، دغه رقم د چا په حق خوړلو سره هم نیکي ضایع کېږي، چا په ځورولو کې هم نیکي ضایع کېږي، د انسان ټولې نیکیانې بیا ختمیږي. بعضې وخت انسان یوه غلطه خبره د خولې سره باسي، یوه ښکنځا، او بیا یې نتیجه څه کېږي؟ چا ویلي دي چې وایي دا خبره که په دریاب کې ولویږي ټول دریاب ترخیږي. نو دغه رقم دا یوه خبره د چا په ژوند باندې دونه تاثیر کوي چې بیا هیڅ وخت د چا نه هېرېږي. ټولې نیکیانې دونه په سختۍ باندې راټولېدونکې نیکیانې ټول ختمیږي. دلته څه ویل دي؟ وایي فساد حالقه، یعنې نیکیانو پاکوونکی. د چی شي؟ د انسان د دین، د انسان د ښه عادتو، د هغوی د روژې، لمونځ، زکات او ټولو شیانو پاکوونکی. او دغه رقم که تاسې وګورئ که د انسان اړیکې سمې نه وي نو د هغوی د زړه د حالت هم بیا سم نه وي، ټول عمر غم، خواري، پریشاني او د یو رقم ویرې شکاري انسان. او بیا په دغه رقم انسان نه عبادت کوای سي، نه په بل کار کې ځان اخته کوای سي، ځکه چې په اصل کې بله دې چې انسان دې توجه لا وکړي، انسان داسې تشویش کېږي او په هغې کې یو خلل او خلا پیدا کېږي. یعنې مثال تاسو فکر وکړئ تاسې خفه یا خوابدي یاست او غمزده یاست، نو بیا ستاسې فکر چیرې وي؟ ستاسې په دماغ کې بیا ټوله ورځ څه چلیږي؟ ټوله ورځ خو هغه خبرې چلیږي نه. او بیا ځینې خبرې داسې د خولې سره وځي چې د انسان په سوچ کې لا نه وي، او بیا انسان دویم او دریم ته یې ور اوري، او بعضې وخت دونه خبره لا نه وي انسان یې دونه اضافه کړي، یعنې په اصل کې شیطان هغو خبرو ته رنګ ور واچوي. او بیا غیبت په اصل کې بهتان جوړېږي، تهمت جوړېږي، او بیا بهتان د نور فساد سبب هم کېږي. بعضې وخت د هغې په نتیجې کې خو ډېرې جنګونه او شخړې هم پیښېږي، تر هغه پورې چې تر قتلونو پورې رسېږي. یعنې تاسې فکر وکړئ انسان خپل په ژوند کې ډېرې نیکیانې کړي، خو که هغه قتل وکړي نو د هغه نیکیانې به په څه درد وخوري؟ یعنې ځینې وخت فساد یوازې تر کلامه پورې نه وي، بعضې وخت کې موږ مخنیوی ونه کړو هغه مخته ځي او مخته ځي او بیا تر وینې او خرابه پورې رسېږي. د دې لپاره یې دا څه قرار کړی دی؟
الحالقه. او دا یوازې د کور د ژوند خبرې نه دي، د کور د باندې وګورئ. که د دوو ګاونډیانو یا همسایګانو اړیکې سره خراب وي نو بیا نتیجه څه کېږي؟ بعضې وخت تر غلاو پورې رسېږي، د هغه رقم کوچنیان غلا کېږي، تر مقدمو پورې رسېږي. د مور او د اولاد رابطه او اړیکه سمه نه وي نو بیا نتیجه څه کېږي؟ داسې کوچنیان نفسیاتي مریض جوړېږي. د هغه رقم که د خور او ورور اړیکې سمې نه وي، یعنې که هرې اړیکه ته تاسې وګورئ، د هر رابطې د ټینګولو لپاره امن ضرور دی. ترقي او پیشرفت چیرې کېږي؟ چیرې چې امن یې. هر هغه شی چې د امن دشمن یې، هر هغه شی چې په امن کې درار راولي، هغه بیا خاص یو شی نه خرابوي، ټول ماحول او ټول چاپېریال کې خرابي راولي. نو د دې لپاره څه فرمایل سوي ده چې خرابې اړیکې باید جوړې سي، او دا د غټو غټو نیکیانو څخه نیک کار دی، او د دې خرابي په اصل کې د ښو ریښه ورپرې کوي. دلته چا سوال کړی دی چې وایي د مور او د اولادو په منځ کې څه مخالفت راسي، نو که اولاد ځان ورمخته نه کوي، بخښه یې ونه کړه یا خبرې ورسره ونه کړه، نو آیا مور یې کوي؟ ولې نه؟ ځکه چې دلته ویلي دي چې بهتره هغه دی چې په سلام کې ابتدا وکړي. نو په دې کې هیڅ فرق نشته چې هغه مشر وي هغه کشر وي، پلار دی که اولاد دی که هر څوک دی، ځکه چې دا اسانه کار نه دی. او په دا رقم شیطان چاته وسوسې ور اچوي چې وایي ته خو کمزوري کېږې، او په دا رقم خو ستا مقام ښکته کېږي. د مور او اولادو چې څه اړیکه ده، که داسې پیښه هم وسي نو باید تاسې احساس لا ورنه کول چې زه ستا څخه خوابدې یم. تاسې د هغوی اصلاح وکړئ، د هغوی غلطي ورته ووایاست، خو خبرې پرېښول، خپل طبیعت خرابول، او دا چې تاسې ورته ولا نه وایاست چې ولې خوابدې یې، نو په دا رقم سره اصلاح نه راځي. صحیح دی، پیښه وسوه، ستاسې خبرې ونه منه، د یو ګړي لپاره شاید ستاسې طبیعت خراب سي، خوابدې سي، یو ګړی وروسته خپل طبیعت سم کړه، سلام کې آغاز وکړه. او دا په اصل کې یو حقیقت دی. تاسې خپل د ژوند په باره کې فکر وکړئ چې په مخکې هفتې کې، په مخکې میاشت کې، تیر کال یا په مخکې کلونو کې داسې پیښې چې تاسو ته سوي چې په داسې پیښو کې ستاسې په عبادت کې، ستاسې په نیکۍ کې څنګه خلل راغلی دی؟ آیا خلل راغلی دی؟ آیا په شخړو، جنګونو او فسادو کې ستاسو په نیکیانو کې کمی راغلی ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د کوره راووتی چې خلکو ته د لیلة القدر په باره کې ووایي. هغه صلی الله علیه وسلم راووتی چې خلکو ته ووایي چې په فلاني شپه باندې لیلة القدر دی. کله چې راووتی ګوري چې 2 نفر د یو بل سره اخته دي او جنګ کوي. هغه صلی الله علیه وسلم وویل چې د دوی د جنګ په وجه هغه زما د زړه څخه پورته سو. یعنی ګوري لیلة القدر دا داسې عادي شپه نه ده، دا د زرو میاشتو شپه ده. خو ولې؟ د دې معنی څه جوړ سو؟ نو دا رقم دا جنګ او جګړه چې ده په اصل کې د خیر معنی جوړیږي، او په دا رقم سره موږ ډېر غټ فرصتونه خپل د لاسه ورکوو. نو په دغه رقم ارتباطات به موږ په هیڅ وجه سره نه ختموو. ګورئ مخکې چې حدیث ذکر سو چې وایي د 3 ورځو څخه به ډېر به تاسو سره خوابدي کېږي، یعنی صحیح دی انسانان سره خوابدي کېږي، پیښه کېږي چې انسانان سره خوابدي سي، ساعت پیدا سي، خو دلته هم حد بیان شوی دی، د دې حد به نه تېرېږي. نو که ارتباط ټینګي، د یو بل سره خبرې او اترې روانې، او بیا دغه رقم د یو بل په مشکل باندې ځانونه پوه کړو، ته بیا دغه رقم اصلاح هم راځي. خو که موږ پوه نسو چې مشکل څه دی، د اصلاح په څنګه راسي، او هر څونه ژر چې اصلاح راسي هغونه بهتره دی، که نه خو یو غټ جوړېږي د مشکلاتو. بعضې وخت یو خبره دونه غټه نه وي خو بیا غټېږي. بعضې وخت تاسې خپل احساسات بل سره شریکوئ، دا کوچنۍ خبره دونه غټېږي، نو په دا رقم دا خبره په یوه زړه کې بیا نه پاتې کېږي، د 2 څخه 3 ته رسېږي، د 3 څخه بیا 4 ته او بیا 9 ته، نو بیا شر کوچنی نه پاتې کېږي، دغه شر چې دی غټېږي، او هر څونه چې دا شر پاش سي هغونه بیا چیش کېږي، هغونه ډېر بیا د انسان د قهر غصه تېرېږي، او په داسې موقعو کې صبر کول هم ډېر سختېږي، او په دغه رقم انسان بیا خپل په زړه کې هم نشي ساتلی، ځکه چې دا په یو رقم ډبره د چا په زړه کې جوړېږي، بوج جوړېږي، او انسان غواړي چې دغه بوج، دا دروندوالی یو ځای نه یو ځای واچوي. نو دغه رقم که 2 نفره غواړي چې دغه بوج بل چا واچوي، دی په 4 نه پورې اچوي، 4 یې 4 په ډېرو، او بیا دا رقم پېښېږي چې بیا هغه په پوره دنیا باندې پاشي.
کیږي، عزت خو خرابېږي، خو جلا خبره ده. انسان انرژي هم بیا په منفي فکرونو باندې اخته کیږي. ګوري طاقت خو د انسان سره یو رقم دی نه، نو بیا یا به انسان په ښه لګوي یا به په بد. کله چې موږ د خپل توان او طاقت په بدو شیانو منفي شیانو باندې لګوو، نو بیا زموږ طاقت او توان د ښو کارو لپاره نه پاتې کیږي، ځکه موږ نقصان وکړي نه. دلته چا سوال کړی دی چې څوک چې د صلح آغاز کوي، نو هر وار چې دی کوي بیا دې هم دی وکړي ځکه چې بهتره هغه دی. یعنی ګوري په پیل او آغاز کې هیڅ حد نشته. ګوري دلته خبره ولې سوې ده چې باید د درې ورځو څخه ډېر مخابدي کیږي. یعنی ګوري دلته ویل دی چې په اخلاقو کې هغه بهتره دی، په ایمان کې هغه بهتره دی، د الله په نزد هغه بهتره دی چې آغاز کوي. نو د دې څخه څه معلومیږي چې زموږ اخلاق او کردار دی څه، موږ چیرې ولاد یو. د دنیاوي نظر څخه که موږ وګورو، موږ ته څه معلومیږي؟ ما تر اوسه پورې څوک نه دی خوشحاله کړی. دا زما په ډکشنري کې نه ده، او بیا دا غرقم دا موږ ته ډېر د غیرت او فخر خبره معلومیږي. دا په اصل کې د کبر علامت. او که څوک وایي چې هر وار زه خوشحاله کوم، زه خو بیخي ذلیل جوړ شوم، خو که څه هم څه په دنیا کې د چا په سترګو د چا په نظر کې ذلیل یې، د الله په نظر هغه ته ډېر ګران یې. ګورې دلته چې ویل سوي د درې ورځو څخه ډېر مخابدي کېږي، د دې معنا دا ده یعنی یو بل سره د هغې باد خبرې وکړي، خپل مشکلات یو بل ته بیان کړي او اصلاح راولي، ځکه چې د ارتباط د ختمولو سره ځان په ګوښه کولو کې هیڅ فایده نشته. او په دغه رقم مشکلات ډېرېږي، کمېږي نه. دغه رقم ځینې داسې خلک یې چې بس د ښکنځا د بد اخلاقي ارتباط سره لري، او د یو بل ته وایي ګورې زه په ده باندې زورور شوم یا دا پر ما باندې زوروره ستا خو ښه کار نه دی. په محبت سره اړیکې ټینګېږي، په دا رقم سره نه. او انسان ته دا اسانه خبره هم نه ده. انسان یوازې د الله په کومک سره دا کارونه کوي. او کله چې د چا په ذهن کې دا خبرې چې یعنې زما درجه به نوره لوړه شي، نو دلته څه معلومیږي؟ وایي درجه د چا لوړه ده؟ هغه چې آغاز کوي. نو هر وارې چې که تاسې آغاز کوئ، هغونه ستاسې درجه لوړېږي. نو دلته درجه په دې دنیا کې مه ګورئ، هغې دنیا ته وګورئ، هغه چې همیشنی ژوند دی. او د هغه رقم کله چې تاسې آغاز وکړئ، یو بله خبره درته کوم، هېڅ وخت احسان هم مه پرېږدئ، ځکه چې که انسان په چا باندې احسان کښېدوي، په اصل کې دوی خپل نیکیانې بربادوي. سیدنا ابو موسی رضی الله عنه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه بیان کړی دی چې هغه صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو مؤمن د بل مؤمن په حق کې لکه یو امارت دی، د هغې یوه حصه بله حصه مضبوطه وي. او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپل د یوه لاس ګوتې په بل لاس په ګوتو کې دننه کړې. یعنې که څه هم یو امارت ټینګ یې، خو په اصل کې د امارت څنګه ټینګ شوی دی؟ د یوې برخه یې بله برخه ټینګه کړې ده. یعنې اوس به خامخا تاسې په امارت کې ناست یاست. اوس تاسې د یوه ګړي لپاره فکر وکړئ چې په دغه ځای کې چت وای خو دیوال نه وای، نو آیا دلته د ستاسې امارت پاتې کېدای شوی؟ او دغه رقم که په یوه دیوال باندې چت ولاړ وي، نور دیوالونه نه وای، آیا دا دیوال دغه چت ټینګ ساتای شوی؟ یعنې دا رقم امارت فکر وکړئ چې هر ځای یې د بل ځای څخه فاصله لري. بیا څه کېدی؟ کېدای خو نسوای چې دا ودرېږي، سره لوېدل به نه. د هغه رقم بعضې ځایونو کې به تاسې لیدلي یې چې زلزلې د دیوالو په منځ کې درار پیدا کوي. د هغې څخه په کتلو کې تاسو په ذهن څه فکر راځي چې وایي اوس به ولوېږي، اوس به ولوېږي. هر وخت چې تاسې دا درار او دا چاک ته ګورئ، په زړه کې مو یو رقم ویره پیدا کېږي چې وایي که یوه جټکه بله ورکول شوه، دا خو ولوېدله. نو یو چاک هم نقصان رسونکی دی. نو که د مسلمانانو په منځو کې درار یې، چاکونه یې، یو مسلمان د بل مسلمان څخه لیدل، د هغوی اړیکو کې چاکونه یې، نو هیڅ غټ کار نسي کېدای. هغوی هیڅ وخت مخته نسي تلای، هغوی هیڅ وخت قایم نسي پاتې کېدای. د دې لپاره ډېر ضروري دی چې د یو بل سره اړیکې ښیي. د مؤمن چې د مؤمن سره څه اړیکه ده یا چې څه نسبت دی، هغه چې د یو امارت سره تشبیه کړی وو، د دې په باره کې تاسې څه سوچ او فکر وکړئ؟ یعنې تاسې د دې په باره کې په څه باندې پوه شولست؟ دا اړیکه او امارت ولې سره تشبیه شوی دی؟ دا ځکه چې که یو با اخلاص انسان مثال په یو اداره یا په یو ځای کې کار کوي، نو دا په اصل کې هغې ادارې ته ډېره فایده ورسېږي. خو که مثال یو انسان صحیح کار نه کوي په یوه اداره کې یا هم په بل ځای کې، نو په اصل کې دی دا ټولې ادارې ته تاوان رسوي. نو یو انسان باید د بل انسان په انتخاب کې ډېره توجه وکړي، ځکه یو غلط انسان ټول کار هم خرابولی شي او یو سم انسان ټول کار هم سمولی شي. لکه څنګه چې په عامه ژبه وایي چې په یوه لاس باندې ټک نه خیږي. نو د دې لپاره چې موږ ټول سم کار وکړو، نو د دې لپاره باید 2 نفره سره یو ځای شي، یعنې 2 ګروه باید یو ځای سره کار وکړي چې په شي کې کامیاب شي. یعنې که څوک غواړي چې ننوځي، تاسې هم ځای ورکړئ، ځای ورته پیدا کړئ.
نو لکه څنګه چې مخکې مثال وو د هندارې، نو هنداره هم دا رقم 2 طرفه مثال دی. دا رقم د امارت مثال هم 2 طرفه دی. د دې څخه دا معلومیږي تر هغه وخت پورې چې هر څوک خپل مسؤلیت وانخلي، خپل د حصې مسؤلیتونه پوره نه کړي، خپل نقشه په صحیح ډول سره ادا نه کړي، نو هغه وخت پورې د بل چاته هم موقع نه ورکوي چې هغه دې خپل کار ته ادامه ورکړي. نو د تعلقاتو او د اړیکې ښایست او بنیاد یوازې د یوې طرف په شوالي باندې نه دی، یا دا چې په یوه خوا سره نشي کېدای تر هغه وخت پورې چې د دواړو د خوا څخه د اړیکو د ټینګېدو اراده نه وي. چا دلته د ښه اړیکو په باره کې څه مقاله راستولې ده. 15 ټکي د کامیابه اړیکې لپاره. نو اوس به وګورو چې هغه څه دي. یعنې دا 15 کومې ټکي دي چې د اړیکې په ښه کېدو کې زموږ سره کومک کوي. 15 عملونه د کامیابه اړیکې لپاره. وایي څوک چې ښه اړیکې لري هغه په اصل کې خوشبخته نه دي. کامیابه اړیکې داسې نه دي چې یوازې پیښیږي. هغه خلک چې د محبت ډکې اړیکې لري هغوی په اصل کې داسې کارونه کوي، داسې عملونه کوي چې هغه خلک چې ښې اړیکې او د محبت اړیکې نه لري هغوی یې نه کوي. نو د دې څخه څه معلومیږي چې اوله خبره چې شته دا چې ښې اړیکې خپله نه پیښیږي، یعنې بې له دې چې ته ځان وښوروې او ښه اړیکې پیښې شي. یعنې داسې دی چې موږ باید د هغې لپاره کوشش وکړو، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د دواړو خوا څخه باید اراده وي. نو باید دا جوړ سي، زحمت ورته وکړل سي. یعنې اړیکه یو داسې شی ده چې هغه په اصل کې د کوشش سره سمېدی سي. داسې نه چې خپله پیښه سي. اول دا چې خپل او د نورو پروا کول. یعنې کله چې تاسې ورځ تېروئ اول د دې په فکر کې اوسئ چې ته څونه د خلکو پروا کوې، ته کم کارونه کوې چې د خلکو خوښیږي او د خلکو نه خوښیږي. آیا ته خپل ځان ته تر نورو ترجیح ورکوې؟ په اصل کې کامیاب اړیکې هغه دي چې ځان او نورو ته په مهرباني سره ګوري. یعنی مهرباني خبرې، مهربان عمل، دا هغه رقم په مهرباني سره چاته کتل، د چا خبرې اوریدل او نور، او دا هغه رقم په مهرباني سره د هغوی په باره کې فکر کول. ګورئ دلته یې موږ ته څه وویل، یعنې هره ورځ چې تاسې څه کوئ، ستاسې چې څه تقسیم اوقات دي د هغې په باره کې یو څه غور وکړئ چې آیا موږ په ځان کې دا 15 مهربانیانې لرو. ځکه چې د ښو اړیکو بنیاد دغه دی، ښه او مهرباني خبرې. یعنې ګورئ د الفاظو انتخاب، یعنی د مهرباني خبرې. دا څنګه؟ یعنی په مهرباني باندې خبرې کول، او بل دا چې په مهرباني باندې عمل کول، یعنی خپل په رفتار کې، خپل په رویې کې مشکاره کو، او بل دا چې په مهرباني سره کتل. ګورئ دا هم ډېر مهمه خبره ده. کله چې مثال تاسې چاته ګورئ نه، یا هم څه مخ ځینې ګرځوئ، سترګې ځینې پټوئ، یا دا چې بد ورته ګورئ، نو بیا ستاسې دا مهربانې خبرې، دا ښې خبرې هم فایده نه کوي. او دا هغه رقم په مهرباني سره اوریدل، یعنی په ډېر غور سره او په ډېر فکر سره چاته توجه کول، د هغوی خبرې اوریدل، دا چې هغه ویونکي څه وایي، څه مقصد یې دی. که څه هم تاسو د هغوی په خبرو نه پوهیږئ، بیا هم کوشش وکړئ د اوریدو. د هغه رقم مهربانه فکر کول، یعنی دا چې که ستاسې په زړه کې چاته مهرباني یې، نو په دا نورو شیانو کې، په اوریدو کې، په لیدو کې، په دا ټولو شیانو کې بې له دا چې تاسو کوشش وکړئ مهرباني څرګندیږي. او د هغه رقم وایي چاته مهرباني ښکاره کول او په مهرباني باندې یو څوک پوهول، دا ډېر مهمه دی تر دې چې موږ پورته په خشم سو، یا په بدو الفاظو ورته ووایو، یا چې ورته تانه ورکو، یا چې په سپکه سترګه ورته وګورو. خو په عام ډول موږ څه فکر کوو چې چاته خپل سترګه وښکاره کړمه، یا دا چې ویې بیرومه، یا دا چې په زور ورته ووایم نو چپ یې کم او خپل خبره به په ومنمه. حال دا چې په وختي ډول خو به دا خبره تاثیر وکړي، خو خیر په دا رقم تاسې د ډېر وخت لپاره خلک د ځان سره نسي بیولی. د انسان د ټوله ورځ زحمت ضایع کېدی سي هغه وخت چې دی د ورځې په آخر کې په چا باندې خپل د کار احسان واچوي، یا دا چې د قهر یو څو خبرې وکړي. او دا هغه رقم کله چې موږ اذیت سو، موږ په عذاب سو، خامخا موږ بل ملامتول شروع کوو، او دا چې ګورو چې په دې کې څه غلطي ده. یعنی کله چې موږ په عذاب سو، اذیت سو، موږ ته باندې ګورو چې په چا کې څه مشکل دی، د دې په ځای چې موږ وګورو چې د دې مشکل سبب خو به زه نه یم. او دا هغه رقم خپل په عکس العملونو سره موږ نور دې ته هم مجبوره کوو چې هغوی هم خپل د زړه
عکس العمل راښکاره کړي. یعنی دا چې هغوی زموږ د نور اذیت سبب هم بیا کېږي او دغه رقم بعضې وخت موږ داسې هم کوو په اصل کې خپل قهر په نورو باندې باسو. حال دا چې هغوی هیڅ په دې کار کې ملامت نه یې. آیا تاسو ته داسې پیښه سوې ده؟ یعنی مثال تاسې اذیت یاست او دا چې مثال تاسې د یو چا د طرفه صدمه لیدلې یې یا ځینې خفه سوي یاست او په هغه باندې مو وس نه رسېږي، نو تاسو بیا خپل قهر او غصه په بل چا باندې وباسئ. یعنې خامخا به داسې پیښه سوي تاسې مثال یو ځای روان یاست، د یو چا سره مو مثال اختلاف وسو او ځینې خفه سوست یا اذیت سوست او د دې په ځای چې هلته د ختم ټکی کښېدوئ تاسې ځینې رارهیسئ او په لارې کې د خپل قهر او غصه په بل چا باندې وباسئ. نو د دې څخه تاسو ته څه معلومیږي چې د دغه نفر عکس العمل به څه یې؟ یعنی ګوري تاسې فکر وکړئ دی هغه نفر دی چې ستا د جنجاله په هیڅ باندې نه دی خبر. هغه بیچاره په خپل ځان باندې حیرانه چې دا څه روان دی. نو په اصل کې ډېری خلک ښه اړیکه په دې نیسي ساتي چې په اصل کې دوی د خپل احساسات خپل جذبات د ځان سره نیسي ساتي او خپل د قهر د غضب د غصه چې د تر هغه ځایه پورې نه ساتي چې دوی یې باید وساتي او دوی دا بار په هغه ځای کې چې باید خالي سي نه خالي کوي بلکې دا بار د ځان سره اخلي او هر ځای یې وړي او بیا د هغه اثرات په اصل کې پر نور هم اچوي او بیا هغه خلک دي چې په اصل کې د دغه نفر څخه په عذابېږي او دغه رقم بل ټکی دا دی چې کامیاب اړیکه والا هغه دی چې هغه خپل د ځان لپاره خپل د خاوند او خپل د اولادونو لپاره وخت پاسي. هغوی د خپل ځان خپل کور د خپل کار او خپل د آرام لپاره وخت لري، یو تقسیم اوقات لري. هغوی په اصل کې د یو بل ضرورتو ته اهمیت ورکوي. نو په دې کې کوم شی مهمه دی؟ یعنی ګورئ د کار څخه به هم موږ ځان خامخا فارغوو ځکه چې په کار او په وظیفو کې هم بعضې وخت موږ ځانونه دونه مصرفوو چې موږ د نورو سره د اړیکو د ټینګولو لپاره نه خلاصېږو. یا دا چې موږ فکر نه کوو چې یو بل څوک هم شته چې ماته ضرورت لري، یا دا چې هغه څه فکر کوي د هغه څنګه احساس دی. موږ چې په کومه دنیا کې په اصل کې موږ په هغه دنیا کې ځان ورکوو او شاوخوا ته چې مو هر څوک دی هغوی هېروو او په دا رقم سره بیا څه کېږي؟ اړیکې خرابېږي او بیا څه کېږي؟ یعنی په اصل کې په دا وخت کې موږ یوازې خپل ضرورتونو ته ګورو، زموږ پام یوازې خپلو ضرورتونو ته یې چې وایي زما کار وڅوکه یا او زموږ دا خبره هېرېږي چې نور څوک هم شته چې شاید موږ ته ضرورت لري یا هم څه نور ضروریات لري. یعنی په عمومي ډول تاسې وګورئ د چا سره چې زموږ اړیکه ده، که څه هغه د خاوند یا د ښځې اړیکه ده یا د خور ورور ده یا که د دوستانو ده که د هر چا ده، په هغې کې خو په عمومي ډول زموږ دا په یاد یې چې فلاني نفر زما څه حق رانه کوي، یا دا چې هغه زما پروا نه لري، یا دا چې هغه زما سره محبت نه کوي، یا دا چې هغه زما لپاره څه نه کوي. خو زموږ دا هېرېږي چې زما خو هم څه مسؤلیت و او دا چې زه هم باید د نورو د احساساتو د جذباتو او د ضروریاتو پام وساتم. نو دا چې دی د دوو طرفو اړیکه ده او په دې اړیکې کې به خامخا دواړه طرفه ځانونه ښوروي او د هغه رقم بل ټکی په عمومي ډول په کورونو کې د جنګ او جنجال دا بنیاد او بنسټ څه مالي معاملات او د هغې وجه څه چې یعنی مثال په کور کې یوازې یو نفر یا سربراه یا د کور مشر یا دا چې ښځه د کور یا هم د کور اولادونه ټول مصرف پر سر اخلي، یا دا چې هغوی په غیر ضروري شیانو باندې مصرفونه کوي چې د هغې په نتیجې کې د نورو خلکو ضرورتونه هم نه پوره کېږي. یعنی په دغه کور کې ځینې داسې خلک یې چې هغوی ماسې بنسټیز او ضروري شیانو ته احتیاج یې او دا بل نفر په دغه کور کې خپل معیشت او معیشت سره اخته یي. په دا رقم سره په اصل کې د یو خودخواهي احساس راځي او نتیجه څه کېږي چې په هغې کې یو رقم سټرس پیدا کېږي او په دغه رقم په کور کې جنجالونه، نارامي او ناراحتي پېښېږي او د ټول کور ماحول په اصل کې خرابېږي. نو ګورئ کله چې په کور کې مصرف کېږي نو باید د هر چا ضروریاتو ته وکتل سي او مصرف وسي. یعنی داسې نه چې مصرف به هر یو خپل په خوښه کوي بلکې باید ټولو ته وګوري او په دغه معاملې کې اعتدال بیخي ډېر ضروري دی. او آخري خبره څه وه چې د یو بل د صحت خیال ساتل هم د یو ښې اړیکې لپاره ډېر ضروري دی. ولې؟ که د کور مثال یو نفر ناجوړی یا هم ناروغه نو د هغې نقصان او تاوان چاته رسېږي؟
دا تاوان یوازې هغه ته نه رسیږي بلکې ټول کور د هغه په ناروغي باندې اخته یې، نور هم په تکلیفیږي، تکلیف ورته رسیږي او نورو ته هم د ځان بلا جوړیږي. د مثال په ډول یو نفر دی هره ورځ مریض، ټول عمر دی مریض، نو دا ټول کور چې د ده سره به خامخا ډېر محبت کوي، خامخا به داسې ورځ راځي چې هغوی هم ورسره په عذابیږي، یعنی بیزاره کیږي ځینې. نو د دې لپاره باید هر څوک خپل د صحت ډېر خیال وساتي، او که ستاسې صحت ښه نه وي تاسې په اصل کې د هیڅ چا په درد نسئ خوړلی او نه هم فایده ورسوی سي. او کله چې موږ چاته نه فایده ورسوو نه څه په کار ورځو نو د هغو په زړونو کې زموږ لپاره محبت د کوم ځایه راسي. کله چې د کور یو نفر خپل مسؤلیت نه پوره کوي نو د هغه لپاره عزت، محبت، پروا، جذبات او احساسات د کومه کېږي نشي پیدا کېدای. د هغه رقم مثال که خاوند ټول عمر مریض او ټول مسؤلیتونه یوازې په دا ښځې باندې راسي نو د دوی د اړیکه به د کومې خوا ټینګه سي؟ نسي ټینګېدی. او که مثال خاوند، ښځه یا اولادونه هر یو خپل مسؤلیتونه نه پوره کوي نو خامخا په کور کې روزانه جنجال روان یې. د هغه رقم که مثال تاسې په څه ادارې کې هم کار کوئ او هره ورځ تاسې خپل د مریضي رخصتي اخیستي او دا چې تاسې کار پرېږدئ او یو ځای بیده سئ یا دا چې ټول عمر مو لاسونه په سر نیولي نو هغوی به تر کله پورې تاسې برداشت کړي؟ لکه یو پنجابي محاوره چې ده وایي ما ته ستا مخ مهمه نه دی، ستا کار مهمه دی. یعنی مثال که یو انسان هر څونه ښایسته وي خو د کار نه نو دا چهرې ته به تر څه وخته پورې انسان ګوري؟ نو ګوري د دې څخه څه مطلب دی؟ یعنی مثال دوه نفره دي، د یوه نفر عادي شکل او صورت دی او خپل د کار او خپل د خدمت په وجه د نورو په زړونو کې ډېر ځای پیدا کړی دی په نسبت د هغه چا چې په ظاهر خو په شکل صورت کې ډېر ښایسته دی خو د چا د کار نه دی. د هغه رقم که څوک مریض وي نو په قدرتي ډول د نورو په زړونو کې د هغه لپاره یو رقم نرمي او احساسات یې دا چې د هغه خدمت وکړي، د هغه عیادت وکړي. خو دا چې که یو څوک پر ځان باندې خپل ظلم کوي نو د نورو د زړونو څخه هم د هغه لپاره د همدردي ختمیږي. قوي مؤمن نسبت ضعیف مؤمن ته الله ته ګران دی، ځکه چې ستاسې عبادت، ستاسې تسبیحات، ستاسې ذکر ټول هغه وخت کېدی سي چې تاسې قوت لري خپل په ځان کې. او د هغه رقم چا د انساني تعلقاتو په باره کې څه لیکلي دي وایي هېڅوک د چا محتاجه نه دی. تاسې دا حقیقت ومنئ چې نه تاسې چاته مجبوره یاست او نه څوک تاسې ته مجبوره دي. او په دفتر کې چې څه کار کېږي په اصل کې هغه وخت کار کېدی سي چې ټوله په ګروهي ډول سره کار وکړي. او د هغه رقم که موږ په یوه اداره کې کار کوو او غواړو چې په راحتي، ارامي او په ښه ذوق او شوق سره کار وکړو نو د دې په ځای چې موږ نور ملامت کو، نورو ته وګورو، په اصل کې باید اول ځان ته وګورو. او د هغه رقم د نورو په کامیابي او ناکامي کې د نورو څخه ډېر په اصل کې د انسان خپل لاس یې او په اصل کې تر نورو خپله ډېر مسؤل یې. او په ژوند کې د منفي فکرونو څخه ځان وساتئ، مثبت اندازې فکر د ځان کوي. کله چې په ژوند کې مو څه کوچنی مشکل راسي فکر وکړئ شاید د دې کوچني مشکل په وجه تاسې د یو غټ مشکل څخه ساتل سوي یاست. صحیح دی کېدای سي په یو وخت کې ستاسې ترقي نه وي سوې خو د هغې په وجه شاید په بل شي کې تاسې پرمختګ کړی یې. د حالات او مشکلاتو څخه مه بیریږئ، دا په اصل کې زموږ د پرمختګ باعث کېږي. د ژوند په معاملې کې د ترس څخه کار مه اخلئ، ځان مه ځینې باسئ. یعنې بعضې وخت په کوچني خبرو باندې موږ خفه کېږو او خپل مسؤلیتونه پر ځای پرېږدو چې یعنې که زما دا خبرې دې ونه منله زه دا کار پرېږدم او غټې فایدې ته ګوري. او بیا د هغه رقم حکمت، ښه اخلاق، خپل په ځان کې ښه اخلاق او خوشحاله طبیعت پیدا کړئ. د نورو د خبرو څخه مه خفه کېږئ. یعنې بعضې داسې خلک دي نه چې کوچنۍ خبرې پر دوی باندې بدې لګېږي، په دا رقم سره هم هغوی په ډېرو مشکلاتو باندې اخته کېږي. په هر دفتر او په هر کار کې یو نفر نه یو نفر خامخا د مسخرو مرکز جوړیږي. یعنې خلک خپل پر پوهېږي چې دی خو دغسې دی. نو که تاسې همکار د ورځ د خلکو په خبرو باندې خفه یاست یا اخته یاست د هغو په خبرو کې نو تاسې هم د خلکو مسخره جوړیږئ. د هغه رقم نرم کلام مه جوړ سئ، یعنې دا چې په ارامه سره په کلاره سره خبرې وکړئ.
او د هغه رقم د سکون په انداز سره د کار کولو کوشش وکړئ. یعنی ګوره دوی لیکلي دي چې وایي که غټ کار که کوچنی، همیشه په ډیر آرام په ډیر سکون سره هغه کار وکړئ. خو که تاسې مثال پریشانه سئ نو تاسې بیا هغه کار نسئ کوی چې تاسې یې په آرامي او په آرام دماغ سره کوی سئ. نو ځان آرام کړئ، هوسا کړئ ځان. مثال چیغ وهل، میز ټکول، یا دا چې چوکۍ په لغتې باندې وهل، بدحال جوړول، دا ټول عادتونه پرېږدئ. کنې نو په هر ځای کې به تاسې د هغوی د گفتگو عنوان جوړ سئ. او د هغه رقم ویل سوي دي وایي څوک چې په آرام او په هوسایي سره کار کوي او په ډېر آرامي سره کار کوي او دا چې میانه روي اختیاروي، یعنې ګورې دا خلکو ته په اصل کې د حکمت یو ډېره غټه حصه ورکول سوې ده. او د هغه رقم د خلکو خبرې اورئ. کله چې څوک راسي او غواړي چې ستاسې سره خبرې وکړي نو تاسې هغوی وپېژنئ، پوه سئ چې دوی غواړي چې څه ووایي. بې پروایي مه کوئ. خپل د چهرې او د سترګو د تاثر څخه هغوی ته احساس ورکړئ چې زه تا ته متوجه یم، ما تا ته غوږ دی. خپل د کارونو سره هغوی مه بیروئ، که د ورځ ساعت ته مه ګورئ. او د هغه رقم که تاسې ته ناخوښه خبر در واورېدول سو نو خوابدي کېږئ مه. او چا چې دا خبره در باندې واورول هغه ته منحوس مه وایاست. او د خلکو د خبرو څخه بې ځایه نتیجې مه راباسئ. مطلبي نه مه جوړېږئ. د هر شي څخه د هرې خبرې څخه مطلب مه اخلئ. د هغه رقم کله چې تاسې ته څوک څه وایي د دې په ځای چې د هغه خبره واورئ خپلې خبرې مه کوئ، بلکې هغه ته توجه وکړئ. او کله چې خبرې یې پر اهمیت وي نو د هغوی مهمه خبرې نوټ هم کړئ. په ځان کې طاقت او حوصله پیدا کړئ. دا په اصل کې ډېره مهمه خبره ده. او خپل د دوستانو څخه خپل په متعلق دا ټولې پریشانیانې ختمې کړئ. د هغوی د پوهېدو کوشش وکړئ. هغوی ته نقصان مه ورکوئ. د هغوی په کامیابي باندې حسد او د منفي نظریاتو اظهار مه کوئ. مبارکي ورکړئ. د هغه رقم موږ څه وخت د یو کار څخه ځان باسو کله چې یو شی موږ ته سخت معلومیږي چې ځان ځینې باسه، چې دا لږ کار ونسو ډېر هم مه کوه. سبحانک اللهم بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم الله خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.